سلامونه او نیکی هیله قدرمن اوریدونکو د لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قرباني یو زمنه شهید او زه نو شروان کلندر نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 19 نیټه دا وخت شوې دی د مهال په پختونخوا کې د شپېته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 19 بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو په امرګرځو د مهمو خبرونو سرټګوتا په خبر کې د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او د گورنر پختونخوا ترمنځ د خبرو اترو وروسته د گورنر مانیتا مخته په احتجاج ناستو الکانو جنکو طالب علمانو خپل احتجاج تر 14 اگست پورې ځنډولې او ځوانان وايي گورنر ور سره جبه کړي چې د 14 اگست نه وړاندې به د فاټا اصلاحاتو لپاره عملی ګامونه پورته کوي بلخوا نن د پاکستان په سېنات کې دفاعي چارواکو کمیټې حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې کوټه ښار کې د پاکستان ځمکني او هوایي پوځ په زور د ځایي خلکو څخه د جایدادونو اخیستلو کار نه منع کړل شي او د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ نه بهر ملکونو کې د پټ کاروبار په اړه د معلوماتو پر رپورت نن هم سپریم کورټ کې روانه و او سپریم کورټ ویلي دي دغه پښتنه لا په خپل ځای موجود ده چې وزیر اعظم او کورنۍ په سعودي عرب دوبه او لندن کې جایدادونه د پکمو پیسو اغستي قدرمن اوریدونکو سرټکی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته خیبر پختونخوا د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه د قبایلی سیمو په وګړو سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې غړو باندې او همداشان د زدکونکو باندې غږ کړی دی چې د دوی غوښتنو پر اساس د زر تر زر دوی قبایلی سیمو اصلاحات پارلمان ته وړاندې کوي همداشان هغه زیاته کړی ده چې د اگست 14 نیټې تر مخه به دغه اصلاحات په عملی کولو باندې هم پیل وکړي نو موړي ډلو د گورنر کور و مخه ته په احتجاجونو لاس پورې کړی وو او د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمو کې د کیدونکو بشري سرغړونو څخه پوښتنې وکړي او همدارز دغه احتجاج اوس پای ته رسیدلی او هم د دې خبر سره درته دا هم وایو چې لوی پښتونخوا په باقی نیم ساعت خبرونه کوي په دې موضوع باندې تفصیلی خبره هم د طالب علمانو ځوانانو د نمائندګانو سره کوو او د پاکستان د سېنات دفاع چارو کمیټه حکومت ته امر کړی دی چې په کوټه کې د هوایي فوز او مزکني فوز ته ویل شي چې د خلکو نه د پزوره مزکی نه قبضه کوي دا دفاع چارو د سېنات کمیټه دا ګام د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سېناترانو لخوا دا خاص ورستو پورته کړی دی چې پکې دوی ویلي دي چې فوز په کوټه کې د خلکو نه پزوره مزکی قبضه کوي بلې لوري ته د امریکای معتبره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو ریپورت کې وایي چې د ترهګري حقاني ډلې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې یو لوی جنجال دی ریپورت دا هم وایي چې پاکستان په دغه ډله افغانستان کمزورول غواړي ریپورت زیاتوي امریکا په پاکستان تور لګوي چې حقاني ډلې ته یې پناه ځایونه ورکړي دي ریپورت وایي پاکستان حقاني ډله په افغانستان کې د پټ حل په توګه کاروي او بلې لوري ته پاکستان داسې نړۍ ته خي چې ګوندي افغانستان کې سوله غواړي د واشنگټن پوسټ ریپورت وايي حقاني ډله نږدې 15,000 وسلوال کسان لري د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په اړوند پلټنو غړي تحقیقاتي ډلې جی آی ټي په ریپورت پر لپسې په درې مورز نن هم او روانه و عدالت ویلي دی په بنیادی پښتنه لا هم په خپل ځای باندې موجود دی چې د شریف خاندان د په لندن سعودي عرب او په دوبه کې جیدادونه د کم پیسو تحت جوړ کړي او هم د بلوچستان په تړاو یو بل لنډ خبر چې د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د هزاره شیعه ټولنې سره تعلق لرونکي 4 تنه په ډزو وژلي دي پولیس ویلي دي په وژل شو کې یو خزه هم شامل ده او دا هدفي وژنه ده زه چې یو خزه يم زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم زمانوم شازي اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم. مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی. زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم. زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم. زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم. زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرینه یم. درنو عزتمنو اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو د محل زو د راپورونو ولوري ته په خبرونه کې تاسو لپاره مهم راپورونه لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو او ل راپورونو وروسته تاسو سره به موضوع هم شریکو هم د قبایلی سیمو په اصلاحاتو باندې خبري اترې به تاسو سره کوي. ملمانه به هم په دې خبرونه کې راځي او تاسو سره به د خبرونه زموږ همکار نو شرمان قلندر مخ په وړاندې بیاي. د محل هم یو راپور ولوري ته زو چې د قبایلی سیمو په تړاو د څنګه چې تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویلا چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د قبایلی سیمو په وګړو مدني ټولنو از د کوونکو همداشان په سیاسي ګوندونو باندې غاک کړی دی او ویلي دي چې د دوی غوښتنو ته بازار تر زره جواب ورکوي او د قبایلی سیمو اصلاحات به پارلمان ته وړاندې کوي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه په خپل راپور کې. دا د ځوان مخ په خپل ځای قرباني غواړي. د فاټا سټوډنټس فدریشن لخوا د غلاریون د پیښور صدر بازار نه شروع شو او د گورنر ماړی مخامخ پرلتونه غزول. د سخت ګرمۍ باوجود لارون کې د زینو سیاسي ګوندونو فعالینو او د مدني ټولنو غړو ګډون کولو او خپل ویناګانو کې د غوښتنه کوله چې حکومت د سر تر زره فاټا اصلاحات عملي کړي او د قبایلی سیمو د زده کوونکو دغه ټولنې صدر شوکت عزیز ډیوا رادیو ټي وي تبای دا احتجاجي مظاهره موږ د خپل هاغو حقونو لپاره جوړه کړې ده کوم چې د هیواد نور اوسیدونکو ته ملاوي. په فاټا ریفارمز باندې ټول خلک چوپ شو. حکومت د تاخير شکار کړل. حکومت په دې کې مخلص نه دی او موږ فاټا زم کېدل غواړو. موږ فاټا کې دغه انساني حقوق غواړو چې څنګه د دنیا خلکو ته او زموږ د پنجاب د سیمې خلکو ته ملاو دي زموږ نور صوبو خلکو ته ماشومانو ته ملاو دي مونږ هغه غواړو دا غي د پاره راوتیو. زیاتې زموږ 15 غوښتنو کې فاټا خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د اف سی آر مکمل خاتمه ان اف سی ایوارډ کې فاټا لپاره 15% برخه پرمختیايي پروژې او داسې نورې غوښتنې شامل دي. دغه مظاهره کې د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي یو شمیر زنانه فعال هم موجود وي او دای کې یو سمرین وزیر وای دا زموږ خوخه نه ده چې د ګرمۍ کې سړکونو تراوتیو البته مجبور یو چې خپل حق وغواړو. دا 15 کال نه پروډونو باندې په کمپونو کې در بدر مونږ ګرځو نو دا شوق مشتنشته چې روډز باندې راشو دلته مونږ اسی غوبل جوړ کو خپل حق پر راوتیو د ریواج اکټ خلاف راوتیو او چې دا مونږ ته ضرور محسوسيږي د تاسو پنما لیکس طرف ته اشاره ده چې هغه وجنه کې د شته پنما لیکس وجنه زمونږ ریفارمز لګ دی مخکې بوتلل او وس دی هغه ایشو چې کوم د زمونږ د ریفارمز ولا هغه شاته بوزي تاخيري حربي پک استعمالي نو هغه مونږ بیا ورته یادهاني کوو چې نه واپسی نشته پکې مونږ کمیټډ یو. او وای د فاټا زنانه بخپل نارینه او زده کوونکو سره د لړکی وګ پوګ ولاړی وي. مظاهره کې د فاټا د سیاسي ګوندونو مشران هم موجود او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي نثار ممن وای ځینی طاقتونو د پښتنو یوواله نشي برداشت کولای نو ځکه د فاټا اصلاحات ځنډ ښکار دي. دغه پښتانه چې غواړي چې د پښتونخوا ایسا کې پښتونخوا کې شامل شي نو دا 1.5 کروڑ آبادی ده دغه سبب به موږ روسته د جنوبي اصل دغه پښتونخوا چې د هغې کوشش کوو دغه سبب موږ چې د میوالي خپل چې زموږ نه کمې تلې علاقې دي هغه به ټولې راشي. د پاکستان یو غټه صوبه یو لوی صوبه به جوړیږي نو چې کله د پښتنو قوت او دومره دغه شي نو دینه ظاهره خبره ده چې پښتانه به پاور کې راشي. دغه خلک نه غواړي چې پښتانه پاور کې راشي طاقت کې راشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وي پی خبر. وی او ای ډیوا بے طرفه کرا تولا ریختنی
باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva. ریډیو او د لوی خیبر پختونخوا خبرونه ته غوږی او اوس در سره هم د فاټا دغه طالب علمانو ځوانانو په اړه باندې یو بل ریپورت شریکو او د ځوانانو هغه جنکوب خبرې دي کم چې وایي چې په فاټا کې اصلاحات غواړي د دوی بنیادی غوښتنې څه دي د پدې دغه په غږ درته وړاندې کوم. بالکل زمانو عزیزه محسود د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن ممبر یم. څنګه چې مونږ ویلیو چې ان شاء الله مونږ زنانه به دې کې حصہ اخلو او نن تاسو وینئ چې مونږ سره په دې درنه کې زنانه هم شریکې دي او خپل حق دپاره راوچته شوي دي. نه بس مونږ نور د FCR نه منو او نه رواج اکټ منو. مونږ هم دا غواړو چې مونږ په کلي کې یا زمونږ لکه څنګه چې پاکستان کې کم قانون پوره چلیږي 1973 مونږ وایو د فاټا علاقې ته هم ایکسټینډ شي. نو مونږ چینج غواړو او چینج دپاره به انشاءالله تر څو چې زمونږ مطالبات منظورې نشي تر هغې پورې به مونږ دلته ولاړ یو. زه صفي اورکزۍ خبرې کوم او زمونږ دا درنې خو اوس نه دي. مونږ کله نه د FCR باره کې لګیا دی وایو زمونږ خلکو چې کم لګیا دی هلې ځلې کې منډې وهي زمونږ په نامه فنډونه چې کملي هغې نه مونږ خبر یو نه دغه یو. زمونږ په کلو کې اوبه نشته بجلي نشته دا ټولې چې کمې خبرې دا خیر زمونږ د ټولو یوې خبرې دي. او بل دا دی چې زمونږ لکه د ښځو خوړو بالکل حقوق نشته دی او مونږ داسې یو لکه چې د پاکستان حصه بالکل یو نه او نه زمونږ پاکستان کې اوسېږو نه دغه کېږو. د اسلام آباد ښځې دي مونږ ښځې نه یو. د هغې دو بني ادمان دي مونږ بني ادمان نه یو. دغه رنګې پېښور کې زمونږ داسې حالات دی چې نه زمونږ له داخلې ملاوېږي که مونږ ډېرې دغه هم واخلو نمبر هم والو سکولونه خو هلته نشته دی که دلته راشو زمونږ دا حل دی. زما نوم عایشه حسن دی او زه د مومند جنسي نم او ټک چې د تکړه قبایلي خویندو ممبر یم. نو بس مونږ دغه دی چې مونږ د KPK کې زم کې مونږ رواج اکټ نه منو. رواج اکټ د FCR یو دویم شکل دی. دا مونږ دغه غواړو چې مونږ فاټا کې د زم په فاټا د KPK کې زم شي او مونږ کم حد پورې تللی شو. زما نوم لیلا شاهنواز دی او زه دې وخت کې تکړه قبایلي خویندې یو نیټورک دی چې هغه ریپرزینټ کوم او نن چې مونږ راوتي یو او د فاټا زنانه تاسو ګورئ اول خو به دا خبره کېده چې د فاټا زنانه مخکې نه راځي خو اصل مسله هغه موقع ورکول دی. نن موقع ده او په یو اواز باندې دوی راغلي دي. نو زما خیال چې څومره دي ته مواقع ملاویږي نو دوی به د ترقۍ په دوړ کې برابر شریک وي. بل د دھرنې ورکولو مقصد زمونږ دا دی چې مرجر از د اونلی سولوشن. کومې پورې چې مرجر نه شوی نو خو بنیادي حقوق شته دی نه هیلث شته نه ایجوکیشن شته نه سیول رایټس شته نه لایولیهوډ اپورچونټی شته نه کمیونیکیشن شته او نه څه قسمه چې کوم دی بنیادي حقوق شته نه انصاف شته. نو مرجر از د اونلی سولوشن. زمونږ ډیمانډ هم دا 1 پوینټ دی چې مرجر او بیفور الیکشن مرجر. ځای کې اوس هم یو بل سیمه راپور ولوري ته ځو چې د پاکستان په سېنات کې نن د دفاعي چارو کمیټې حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوټه ښار کې د پاکستان ځمکني او هوایي پوځ په زور د ځای خلکو څخه د جایدادونو اخیستلو یا قبضه کولو د کار څخه منع کړي. په دې حق له نور تفصیل تاسو سره شریکوي پیر ولا شاه د سیمې څخه په خپل راپور کې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنیټرانو په پاملرنه د سېنات دفاعي چارو قائمه کمیټې دغه معاملې جاج اغستو لپاره 3 کسیزه کمیټې جوړه کړې و او دغه کمیټې نن په خپل ریپورت کې ځمکني او هوایي فوز باندې د کوټه خواوشا کې د ځای خلکو نه پلوي کړ د ځمکو نیولو نه لاس اغستلو غږ کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سېنیټرانو تور د چې ایر فورس د کوټه دورانی کاسیا سنځي او بازي قومونو ملکیت زرګونو ایکړ ځمکه په زور نیولې ده او یې مالکان خپل جیدات خرڅولو باندې مجبور کړي دي
او د ګوند دا الزام هم د چې دغه شان دفاعي ادارو کلی موساسبرګ او موسلاخ کې په لوی کډ ځمکه په اوج زور نیولې ده او د دې په بدل کې متاثره خلکو ته رقم هم نه ورکول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر اعظم موساخیل ډیو ریډیو ته وایي چې د دوی کمیټې نن د مرکزی حکومت د لارې دفاعي ادارو ته د خلکو د ځمکو نیولو نه لاس اغیستو غږ کړی دی او د کمیټې د نورو سفارشاتو په هکله اعظم موساخیل صدا سوایي. نو د په زور باندې په سینه زوري باندې د چا مځکه نه قبضه کواسو د هر چا مځکه چې قبضه کېده د هغو خوښه به پکې شامل وي. په چا په خوښي مځکه درکوله ویل اینډ ګوډ کې نه درکول زور به نه کوئ. دا به د دوی د مرضي مطابق تاسو دوی ته خپل پیمنټ کوای شو. دا کومې تاسو قبضه کړی دی او دیوال برلن تاسو په جوړ کړی دی د دوی په پیمنټ ورته کواسو نور کوم ځکه تاسو ورسته او دوی په خپل مرضي درکوله. نو زموږ یو اعتراض هم نشته. تاسو مزید حالات خرابولو لپاره خپل اکټیویټیانې کې دغه مه راولاسو زیاتوب مه کوئ او خپل اکټیویټیانې کنټرول کړئ. دا مه کوئ چې تاسو خلک بیا غرو ته لراسو او مشکل د پاکستان لپاره جوړ. د کمیټې تیرې غونډې ته د ایرفورس د یو چارواکي لخوا ویلي شو چې دوی د کوټې سمنګلې نوسار او موسلاخ علاقو کې ځمکې د خپل پېښورانه دندو لپاره کاروي او دا چې د ځمکې ایرفورس په کال 1978 او کال 2008 کې باقاعده ټاکل شوی طریقې کار د لاندې د صوبایي حکومت ناغستلې دي. خو هم په صوبایي حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د رزق خپلوي چې د حکومت سره اړو دغه ځمکو خرڅولو اختیار نشته دی او زیاتوي چې د انګریز د دور راهسي او د پټوارخانې په حساب دغه ځمکو مالکان ځای خلک دي. په وروستو کې د غیاد کمیټې حکومت ته سفارش کړو چې د فوج ماتحت ادارې اف سی لخوا د بلوچستان لورالای علاقې د ځای خلکو د خپل کورونو نه بې دخله کېدلو احکامات ته واپس واغستلی شي. د پاکستان فوج د ملک تر ټولو طاقتور اداره ده او د هیواد د بجټ لوی برخه نه یوازې په ملکی دفاع خرج کول شي خو ورسره هم دغه فوج په لوی کچ کاروبار هم کوي. تیر کال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا سېنیټ ته ویلي شو چې فوج د 50 لوی کاروباري ادارو ملکیت لري چې پکې زیاتره ادارې د ځمکو د کاروبار او رهایشي استوګنو د جوړولو کار کوي. د فوج دغه کاروباري ادارې د ملک په هر یو لوی او وړوکي ښار کې شتون لري او ورسره فوج د تیلو سیمټو بانکونو او تردپیو په کاروبار کې هم په لوی کچ سرمایه کاری کړې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد. ګران اوریدونکو د پیر ولایت شاه رپورټ مو وریدو او دا چې دغه جیدادونه چې کوم پوز نسی په کوټه کې د دې بې سری د کم قسمه جیدادونه دي د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په سیمه کې د جیدادونو خرڅولو او خستلو یو کاروباري تن نظیر بازي سره مرکه کړی دا ورته د ټول تفصيلات وی راځي چې وویرو. کور د ودان کاکر صاحب خبره ده چې مطلب دلته چې کوم د مځکې د زموږ د نوسار د سیمې خاص کر د نوسار ذکر زه درته کوم دا خو اوس ځکه چې هغه سہولتونه چې دی هغه رسیدلي دي یعنی په هر حواله باندې کوو دي مطلب بجلی د ګاز دی په اکثر سیمو کې دغه د نوسار په دغه سیمو کې دغه شان سته نو دا قیمتونه چې دی هغه ډیر لوړ شوي دي او دلته بیا د کوټې د ځینې خلک چې دی هغه راوتلي دي دغه سیمو ته دلته مځکې اخیستې دي دلته کورونه پر جوړ کړي دي نو د مځکې قیمتونه چې دی هغه لوړ شوي دي. په دغه سیمه کې مځکې په پټانه خرڅیږي او که د ایکړونو په حساب دي؟ د نوسار چې کوم مځکه ده هغه اوس د فوټ په حساب باندې ده ځکه چې آبادي دلته ډېره سهولتونه چې دی هغه زیات دي. دا چې د غبرګ په طرف باندې چې ولاړ شي هلته ځکه چې تر اوسه پورې هغه مځکې چې دی هغه ویجاړې پرتې دي نو هلته د ایکړ حساب دی او دلته به اندازن فوټ په څو وي او پوجي ادارې یو فوټ په څو اخلي؟ د مځکو چې کوم حساب دی دلته په د زموږ د عسکري پارک سره یو دوه د شاپینګ سنټران جوړي دوی معنا څه مطلب فوجیان جوړي. زه ورنم دغه قیمتونه چې معلوم کړ کاکر صاحب ته کینو چې ما په هغه وخت بیخي زیات افسوس ما ته ودرېدی چې زما پر مځکه باندې ته د توفق په ذریعہ باندې دیوال راکښې او دلته د څلور ریکارډ څخه شل ریکارډ جوړ کړی دی یعنی بیسمنت دی یو پورشن دی بل پورشن دی دریم پورشن دی د څلور ریکارډ څخه شل ریکارډ جوړ کړی دی دغه فوټ چې دی په 15000 روپۍ تور کړي نو کته چیرې ته د مځکې ضرورت دی ته د جنگ په حالت کې ورور موږ به دې درکو ته خدای بجاري درکوږي لیکن کته کاروباري نو ما ته ما د هغه قیمت باندې په هغه نسبت باندې او ما ته به راخلاصه کړه موږ دا وی چې به د هر شي د لپاره حد مقرره دی
ستا دپاره هم حد مقرره دي، زما دپاره هم حد مقرره دي. ته به تر خپله تجاوز نه کوې، زه تر خپله تجاوز نه کوم. که چیرې دلته د مځکې فوټ په 200 روپۍ دي، ته به ما ته 100 روپۍ راکوې. یعنې دا ستا سره زه شګړه کوم. په کار خو دا و چې د مځکې فوټ که دلته به 200 روپۍ دي، تا باید چې ما ته 400 روپۍ راکړي وای. ستا خو ملا نه ده پر وچه. او نظیر صاحب د سېنات د کمیټې د چې کومه اوس خبره راغلې ده یا په پارلمان کې بحث ورباندې سوی دی، تاسو څومره ځینې مطمئن یاست چې آیا له دې څخه به پوج په دغه سیمه کې د خلکو په مځکه د قبضه لګولو څخه لاس واخلي او که نه؟ موږ له هېڅ چا څه نه یو مطمئنه. موږ که چیرې باجوه صاحب له موږ سره یو شګړه وکړه، خو کور یې ودان کې نه وکړه، موږ د یو چا سم نه مطمئن وي، نه موږ امید لرو چې دا به نه موږ سره هغه وکړي. نظیر صاحب یو بله خبره دلته د پوجي ادارې چې مځکه قبضه کول غواړي، نو اول طریقه یې څه وي او بیا څرنګه خلکو ته ورسي؟ د اول دوره کم ګامونه اخلي؟ ډېره اسانه طریقه یې ده. دوی دغه زموږ د سره غوړګي د سرې خولې د زموږ دغه مشرقي سیمه چې کومه ده، دلته پر دغه باندې راشي د ټریننګ دی، دغه دوی راوتلي د ټریننګ کې هلته خپل څلي لګولي دي، پر هغه باندې خپل کډیانې وکاږي. وایي دغه زموږ د ټریننګ ایریا ده. د سره د چاونۍ سونې سره د سره غوړګي تر غره پورې پر دې باندې دوی لاس راګرځولي دي چې دا زما مځکه ده. ته به له ما څخه یونیورسټي اخلئ، بیا زه یونیورسټي له تاسو په کوم حساب باندې واخلم؟ زه دلته د پاکستان د جوړېدو مخکې پروت یم، ته د پاکستان د جوړېدو بعد دلته راغلی د چاونۍ چې ما تا ته درکړې ده، ته باید چې زما شکریا ادا کړې. دلته ما پرېږدي نه چې شناخت کارت راسره زه په چاونۍ باندې ننوتلی نه شم. زه اجازت له چا څه واخلم؟ هلته چې ورشي وایي صاحب نشته، زه اجازت له چا څه واخلم؟ کاکر صاحب زما غږ چې دی هغه یو څوک هم نه اوري. صحیح. ډېره مننه نظیر بازی صاحب او کور ودان له ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو لپاره. مننه صاحب، ډېره مننه. درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه لا دوام لري او دا مهال هم زموږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او یو مجله چې امریکایي مجله ده او نوم یې کاونټر پانچ دی، په هغه کې د پاکستان تګلارې په تړاو چې د افغانستان په اړوند په هغه باندې یو مقاله لیکل شوې ده. په دې مقالې کې څنګه ورته کتل شوې دي د پاکستان تګلارې ته، دغه ټول تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي مختار خلیل په دغه مطبوعاتو ته کتنې کې. نن د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهوره مجله کاونټر پنچ کې د پاکستان په حق له یو معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکا د پاکستان د مضبوطوالي په اندازه لګولو کې په غلطه ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ناقلاري اړیګړي او هر طرف نه په دشمنانو کې د ګیریدو باوجود پاکستان ښه خیرازه او زرغون روان دی. په امریکا کې پاکستان دوه مخه ملک یادېږي چې د دوستۍ په جامه کې دشمنی پالي. هر کله چې په اسلامي دنیا کې د یو اسلامي اټومي قوت او د مسلمانانو د انتهایی مقدس خارونو د مکه او د مدینه د پاسبان په حیث ذکر کیږي. کاونټر پنچ خپل مضمون کې زیاتې چې د امریکای پالیسی سازان د پاکستان د مضبوطوالي په اندازه لګولو کې مسلسل غلطي کوي. د مثال په توګه امریکای د کال 1906 او یایمنا تر کال 1998 پورې 2 کال خپل پوره کوشش وکړو چې پاکستان د اټومي وسلو د جوړولو جوګه نشي. خو کله چې په کال 1998 کې شوروي روس په افغانستان حمله وکړه نو د پاکستان په لوري د امریکای دریځ او سوچ یکسر بدل شو. د امریکای د هغه وخت صدر جیمی کارټر پاکستان پسې راوست خپل توره واپس تی کی تواچولا او په افغانستان کې د روس خلاف په جنگ کې د پاکستان ځان سره د ملګری کولو د پاره پاکستان سره خوږې پسته راواخستي. پاکستان د افغانستان د حالاتو نه پوره فائدہ واخستا او د روس خلاف د مجاهدینو د تربیه کولو په نومي امریکای نه ډیر څه بوتکل. د سره امریکای په اټومي مسله د پاکستان د چوکولو د لپاره هر قسمه آئینی او قانوني لارې استعمال کړي او په کال 1915 کې په پاکستان د فوزي او اقتصادي امداد بندولو د لپاره د پرسلر د نامې ترمیمي قانون هم منظور کو. پاکستان په کال 1998 کې اټومي چودنې وکړي. په دې په امریکای اقتصادي او فوزي بندیزونه نور سخت کړل. خو په دغه موده کې د امریکای صدرانو ته معلومه شو چې بندیزونو پاکستان د
کمزوري کولو په ځای نور مضبوط کړي دي. په دې سبب دوی بندیزونه نرم کړل. کاونټر پنچ خپل مضمون کې زیاتوي چې د کال 2001 امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملو امریکا نور هم پاکستان ته رانږدې کړله، ځکه چې امریکا د پاکستان د لاس امداد نه بغیر په افغانستان حمله نشو کولای، چرته چې د 11 سپتمبر د حملو منصوبه ساز ترهګر ګوند القاعده ډېری اچولې وي. د کال 2001 تر دې دمه پورې امریکا افغانستان کې په یو ناکامه جنگ کې انخته ده. بیکچه زیات مالی او جانی نقصان روان دي. پاکستان دا وخت ځان له یو ډیر لوی غنیمت ګڼلې دی او خپل اټیمي وسلو له زور ورکړی دی. دین علاوه د افغانستان د جنگ له برکت د امریکای دومره دولت پاکستان ترامات ته چې دین وړاندې چا تصور قدرې هم نو کړي. د بیانونو تر حده پورې خو د پاکستان اټیمي وسلې د هندستان د حملې لویری جوړ کړي شوې دي، خو د پاکستان اټیمي پروګرام د ایشیا او مشرق وسطا په حواله د بین الاقوامي اثراتو اټیمي پروګرام دی. مضمون زیاتوي چې د امریکای د پالیسي سازانو پارلیماني غړو جرګې چې کله هم د پاکستان د خاورینه افغانستان کې د خونړو حملو د ذمہوار حقانی ګوند شکایت او ګیلې د پاره اسلام آباد ته لاړی شي، نو په کوټ پتلون او فوزي وردو کې ملبوس افلاطونان ورته د افغانستان د جنگ په حق لا خپلته او یو غر او بل غر وشتل شروع کی او د کوشش وی چې د افغانستان جنگ ورته په داسې الفاظو کې بیان کړي چې امریکایان وارخطا شي او د افغان جنگ اصلیت ته په پرده کې اوساتي. خو په ټوله ډراما پوي امریکایي سېنیټران چې واشنگټن ته واپس شي نو همدا بیان ورکړي ک پاکستان خپل دریز نه بدلی نو بیا به موږ له پاکستان په لور خپل دریز بدلول وی. بل خو د چین او پاکستان جوړې یارانې هم په سویلي ایشیا کې جغرافیایي سیاسي بدلونونه راوستي دي. د چین د یارانې په زور پاکستان د امریکای د اقتصادي او د فوزي امداد د محتاجانه په خلاصېدو دی. کاونټر پنچ مجلې د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان د امریکای وسلبند فوزونو له د راهداري اسانه خو ورکي، خو افغانستان کې د امریکای د جنگ کولو نه چټ انکاري دي. نن ورځ چین، پاکستان، روس او طالبانو په شریکه د امریکای افغانستان نه په زور د وستو د پاره خپلو کې غوګونه جنگولې دي. د امریکای افغانستان کې د نصرت د پاره اوس د هندستان نریندرا مودي تسترګې نیولې دي، خو د بد مرغه هندستان امریکای سره هغه منډه نشي وهلې صبر چې تینا امریکا افغانستان کې د کامیابی د پاره تملري. ز چیوا خزایم زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکون یم. زمانوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم. تعلیم زما حق دی. زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم. زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې اچولې دی. زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم. زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم. زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم. زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرینه یم. اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبري برخه هم په دې ځای پای ته رسي. د دې وروسته تاسو کولای شئ چې د لوی خیبر پښتونخوا سیاسي برخه تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر صاحب سره واوري او وګوري او پکې ګډون هم کولای شئ. موضوع به هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په تړاو وي او تاسو سره بنن هم ملمانه په خبرونه کې راځي او ګڼ شمېر معلومات او تفصيلات به تاسو سره شریکوي. زمونه ز شهید تاسو نه اخلم اجازه ته او خبرونه خپل همکار ته سپارم. تاسو په لوی لاس سپارم.
to mainstream FATA in 5 years in consultation. لویا پښتونخوا د وی او ای دیوا د ځانګړي خبرونه په قبایلی سیمو کې د جمهوریت اصلاحاتو او حکومتي لوزونو جاج اخلي. تاسو او تاسو مشرانو سره نیغ پنیغه خبرې کوي. لویا پښتونخوا خزي او سړی ټول پکې ګډون وکړي. هر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 8 نه 9 بجو پورې په ټي وي، فیسبوک او ریډیو. د لوی پښتونخوا قربان او شروان کلندر درته هرکلی ویم او نن یو ځل بیا مونږ د قبایلی سیمو په اهم موضوع اف سی آر باندې خبرې اترې کوو. نن د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلی سیمو ځوانانو الکانو جنکو چې کوم تنظیم دی هغه د پیښور کې د گورنر ماړه مخې ته په احتجاج باندې ناستو. دغه احتجاجي ناسته وروستي ریپورتونه تازه دادي چې هغه ختمه شوې ده او د قبایلی سیمو د طالب علمانو او د گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه ترمنځ خبره اترې شوې. څه خبره اترې شوې په کوم شرطونو باندې ځوانان د احتجاج نه پاسېدلې دي؟ آیا بیا به دی په احتجاج باندې کینی؟ سنټي ورته ورکړی دا او کنه دا دوی څومره مطمئن دي د گورنر د خبرونه؟ په دې باندې به خبره اترې کوو. موږ سره ملګری کیږي د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د فاټا لپاره چې کوم مشر دی شوکت عزیز. مننه کو چې را سره ملګری دی. شوکت عزیز په خیر اله. شوکت عزیز ټول اوریدونکو ته سلام. شوکت عزیز مننه یو ځل ته بیا په خیر اله وي اواز ملګونه کې کټ شي په خیر اله. مهرباني ډیره مننه سر تاسو آباد اوسئ خوشاله اوسئ. مننه. موږ سره سمرینا خان وزیر دا چې کوم دی هم ډیره فعاله غړي دغه تنظیم او د خزو چې کومه برخه د هغه مشر هم ده. سمرینا وزیر تاسو ته مرکلی وي په خیر اله. ستړي مشه نو شروان صاحب ډیره مننه تاسو. شوکت عزیز خبره اترې مو او شوې د گورنر سره احتجاجي ناسته مو ختم کړه. پس شرطونو باندې دغه احتجاجي ناسته ختم کړه. شوکت عزیز تاسو ته زما شوکت عزیز سمرینا خان وزیر تاسو را سره زه تاسو سره تاسو را دغه جواب راکړئ چې تاسو خو هم دغه مذاکرات او دغه احتجاج کې شامل وئ. بخنه غواړم د تاسو आवाज کټ شنو ما سوال نه واورید. زما پوښتنه دار چې تاسو د گورنر سره خبرې اترې وکړې او خپل احتجاج مو ختم کړو. پس شرطونو باندې احتجاج ختم کو. احتجاج چې موږ ته کوم ریفارمز پروسس روان دي هغه په شروعات نه زموږ چې کوم شرطونه دي هغه شروع کې موږ کمیټي تام کې ډولې دي په مختلف پریس کانفرنسز کې په هر ای بي سي کې موږ کې ډولې دي هغه شرطونه موږ بیا مخکې ورته کې ډول موږ دا خبره ورته وکړه چې موږ نوې شی درنه غواړو او نه ځان ته موږ څه غواړو. هغه صرف موږ حقوق غواړو چې یو په اسلام آباد کې یو څوک ناست شهري یو په خبر کې شهري ناست نه هغه حق موږ هم درنه غواړو یو نوې شی نه درنه غواړو. تاسو خپل په کابینټ کې فیصله کړی دا تاسو د کمیټي چې کوم وزټس هغه وکړل حالانکه موږ په مطمئن نه و چې تاسو چې کوم الکان دي او کوم چې زنانه دي هغه د په اعتبار کې په اعتماد کې نه دي اخیسته خو چې موږ بیا هم کمپرمایز وکړو چې څنګه څه فاټه د پاره وشي. نو تاسو خپل په کابینټ کې یو فیصله پاس کړل او هغه فیصله تاسو عمل درآمد ته کوي پاغي باندې عمل نه کوي هغه تاسو چې کوم تاخيري حربي استعمالي کدا مناسب نه دي. نو بیا هغه کې دا چې کوم موږ پنځه شرطونه ورته کې دا اول کوم ورته ویل چې دا کم سپریم کورټ د های کورټ جوریسډکشن دی هغه چې کوم دایره کار دی هغه مونږ ته ایکسټند کې هغه دایره کار مونږ ته د فاټا خلکو ته هغه حق ورکړي چې هغه های کورټ او سپریم کورټ تکلیف شي او خپل حق وختلی شي. بیا دومره مونږ دا خبره بنیادی ورته وکړه چې تاسو ان اف سي اوارډ باندې کار وکړي پاره کې مونږ خپل حق راکړي که تاسو بجټ کتلی په بجټ کې د لیکل دي صوبې مونږ سره نه مني. نو دې 15 کال تیر کله وسه پورې صوبې په اعتماد کوانه کې په ان اف سي اوارډ باندې د دې کار دی. بیا مونږ ورته ویل چې کوم د سټوډنټس دي د هغه په یونیورسيټیز کې کوټه ډیره زیاته کم ده دغه شانته چې کوم د نور چې کوم حقونه دي د کوټي ولا چې کوم د سټوډنټ سکالرشپس دي هغه حواله سره مونږ خبره ورسره وکړه. به چې کوم د زنانه د هاستلونو د دې مسلې مونږ ورته ویل چې تعلیم هغه صحیح د سټوډنټ تام مسلې دي پکې خو الته اساتذه ته او بیا زنانه اساتذه ته طریقہ نشته د ملک په کور کې د نه تاسو هاستل ورته جوړ کې الته یو زنانه په عزت باندې څنګه کینی. نو د تعلیم حواله سره د صحت
حواله سره موږ ورته ویل بیا چې کوم انتظامیه نن سبا خاص طور په دې کال کې چې کوم ظلمونه کړی دي په اورګنایزیشنز باندې په مختلف یوت اکټیویسټ باندې په جرنالستانو باندې سمرنا خان وزیر دغه خو تاسو غوښتنې دي او روانم دي زړې خبره اتر مو په گورنر سره وشو موږ سره شوکت عزیز بیا ګمان کوم ملګری شي شوکت عزیز تاسو ته زما غږ رارسي جی بالکل سر جی راځي تاسو आवाज ها نو سمرنا خان وزیر خداغه شرطونو ذکر کوي لګیا د یو وای چې رقم باندې تاسو گورنر سره خبره اتر وشو خو دا راته وای چې د گورنر تاسو ته څه خبر وکړه چې تاسو احتجاج ختم کو گورنر صاحب پهلنې چې کوم غوړو پهلنې مذاکرات زموږ ور سره ناکام شول موږ واپس سره وته دویم ځل هغه چې کله مونږ بیا ټینټو لګولو مونږ ورته راوړل نو هر څه چې کله مونږ کې خورل نو د هغه نه بعد گورنر صاحب بیا کسان راولېګل چې تاسو راشئ بهرحال مونږ ورتلونه او زموږ ملګرو او مونږ بیا واپس کړه کې نه مونږ مشوره وکړه چې مونږ خیر مذاکرات ته ورځو گورنر صاحب مخ ته ول چې ما د وفاقي حکومت سره رابطه وکړه او د څه معاملاتو د وجنه یو دوه سیاسي جماعتونو د وجنه موږ دا راځي کوم موږ د سره کوششونه روان دي او دوی څه خبري روان دي د پاټا ریفورم کمیټه هم کسانو خبري روان دي او موږ ځانو کې جرګه غواړو نو 14 اگست پورې شاید 14 اگست یا 14 اگست پورې چې کوم د معاملې به حل شي یا به وشي دا کوم قسمه جرګه غیا دي چې راغواړي یره چې زموږ خپلو کې د سیاسي کوم جماعتونو دی دوی سره موږ خپلو کې کینو او موږ یو دا غشانته خپل کې یو دا غو چې د اصلاحات کوم دی مزید تاخير شکار نشو دا وشي نه نو تاسو ورته ونوي چې په دې باندې خټول خلک متفق دي خو یو مولانا فضل الرحمن یو د محمود خان سګزه تحفظات دي نو باید چې داغي حواله سره تاسو دا ټول خبره مونږ ورته وکړل چې د یو جماعت لپاره یا د یو کس لپاره د بلوچستان چې داغه پاټا کې څوکستاوم نه داغه په وجه باندې تاسو دا ودرول دي نو هغه ول چې مونږ وزیر اعظم صاحب مجبور دي او هغه خپل مجبوریان هم ویلې چې موجوده حالات او سچويشن داسې دي چې په دې کې موږ د اغینه بغیر لکه وزیر اعظم فیصله نشي کولای نو د مجبورتیا وجه دا چې خو هغه ډیر ځات پرشران دي نو د دې وروجنه هغه چې کوم شوکت عزیز سمرنا خان وزیر تاسو شامل وې د خبرو اترو کې کنه تاسو هغه ټیم بهر وې بالکل مش د دوه زنانانی پکې او درې شکیموي هغه جن کیونی پکې غوونه سپټ ورغلل او په داسې مش دا خبره غوځکه زنانام خاصو پکې شامل کړل چې یو اوله مش خلک ریالایز کړو چې کوم شزونه دي هغه هم سټیک هولډرز دي غوونه صاحب په خپل سترګې ویني چې د مش شزونه هم سټیک هولډرز دي په کمیټې کې نه مش شامل کړل نه دا څه پښتنار نه وکړه نو ځکه مش ته لوړلې چې آیا د مومني او به خاص طور په چې خبرې شي نو هغه کې هغه زنانه پرسپیکټیو دی هغه سوچ او هغه خیالات او د هغه حق نو مشالل شي نو چې کله موږ لوري زما پکې نو شي نو پکې نو ورته چې کوم د زنانه خاص طور په ایشوز دی په ریواج اکټ باندې چې کوم مسلې به هغه ته بیان ترلې بدل قدر رسا هم انکریج کړی چې تاسو چې کوم لیکل په کړی دي یا چې نور کې مشار په کوي هغه تاسو گورنر ته شغا کوي هغه فدرال چې کوم حکومت ته دوی په خپل دا راته سمرنا خان وزیر تاسو موجود وي شوکت عزیز موجود وي تاسو سره چې کوم دي نورم تاسو د نوشین جمال ذکر وکړو خو دا راته وایي چې د گورنر چې کوم خبره تاسو ته کولې تاسو په مطمئن شوي نو احتجاج مزکه ختم کنه تاسو غړې چې کنه اسه تاسو باندې دا احتجاج ختم کړی شو په څه طریقه گورنر صاحب کو مشتا پیرا چې کوم د یقین ده نیوم روکړه او چې کوم 14 اگست ډیټ هم په هغه کې هم په نږدې ټایم کې روکه مش اول نه دغه خبره وکړه چې کادا 14 اگست باندې نو وشم تاسو نو وکړل 14 اگست په ورځ وو د فاټا په هر ایجنسی کې په هر پرو مشترک اجنډا لکوي او مش د پاکستان اجنډا نه لکوي تر اجنډا لکوي او هغه مش د پاکستان هغه برابر شهري چې څنګه نور پاکستانیون دي او مش عین پاکستان غوړي نو دا حواله سره د شای مش تکلیف کو او بیا گورنر صاحب چې کله ټول مش سره ممبرز تلی وی هغه مطمئن کړل د مش چې کوم جلسه وا هغه ته چې مش کله خبره وکړه هغه مطمئن شول اغه بعد مش ختم کړل حالانکه چې اول مش په دنه اول چې تلیوا پر مشروم نه اول چې کوم مش د سرکشن استلی هغه په مش مطمئن نه شو او گورنر صاحب هغه خبره الکه له کاوله نو بیا مش د ریلینګ ټیکټکس باندې په تقریر هر دغه پوښ ول مش باندې چک شولې مش ته چې مش د دهرنا کوي خو بیا کله د یو سیریس ټاک باندې روغلای مش یو برابر چې کوم سټیک هولډرز دی هغه
وشمیرلی هغه نه بعد مجبور غلی خبره مجبور وار ودله دای پوښ چې وز دا واپسی دا یوت کو نه ځکه هغه واجینا چې کی ما خبره وی هغه وکړلې اطمینان خو هغه نه بعد پته لاګي کنه تاسو چې دا فاټا ریفورمز پیرا پروسس کا صحیح کنه په دا کې په هر سټیج باندې اي پي سي په هر سټیج باندې پروټیست او په دا باندې مشچار په کړیدو لکه د اخ ټایم هم زړه نه و نو دا وس هغه وا کړی و چې بیا یو پوش ور کی یو پريشر په وچاوي چې توس لکه دا دښین او ترته څینا مختو کا سي ترته نه زنه سي نو هغه یو قسم بیا ریمایندر و یو بهاني مجبور کاوله ها مونږ به کوشش کوو چې اوریدونکو مډیر واخلو چې اوریدونکو تاسو د دې فیصله نه به سمره مطمئنی بهر حال شوکت عزیز تاسو را سره جی بالکل سر شوکت عزیز څومره شمیره کې ځوانان راغلي وو الکان جنکه تاسو چې کوم اپیل کړو چې قبایلی تاسو داوم کړو چې قبایلی سیمونه په زرګونو ځوانان چې کم دي راځي نو نن څومره شمیره کې خلک راغلي جی بالکل سر د زرګونو اشمیر چې کم دی هغه پوره شو خو مسله دا ده چې مونږ هم سټوډنټان یو لکه مونږ ته هم داسې مسلې دي چې مونږ سره چې کم دی هغه د ریسورسز وجه ده نو په هغه وجه باندې داسې خلکو ډیر زیات انټرست او چې هغه راتله لکه اوس د کور مینه براتل نو چې کور مینه راځي یا د باجوړ راځي لکه مونږ سره په دې وجه باندې هغه داسې ځوانان خواهش لري ټول انقلاب غواړي روزي د خپل حکومت لپاره خو هغه وجه نه پاتې نشو مونږ سره ډیر ځوانان راپتیم کړي وي لکه خپل زموږ د فیسیلیټیز د وجنه دوی ته چې کم دی مونږ ویل چې خیر تاسو بس مرادي شوکت عزیز دغه کم خلک چې نه دی راغلي تاسو چې رکاوټونه مشکلات ورتهونه په دغه باندې خبرې کوو خو موږ سره د جنوبي وزیرستان نه سویلي وزیرستان نه ملک خانزاده ملګری شي وری ګورو چې څه پښتنه کې ملک خانزاده سه په خیر اله الو په خیر اله आवाज درنه ها بالکل الو आवाज دراري دا سرغازی چې کوم دی دا د فاټا سره نه دی د فاټا نه موږ فاټا کې خپل د فاټا نه د کم ځای مردان دی په خبر دی کر کم ځای ملک خدمه په خیال کې بس دغه دغه لراغلو نو دغه زمو په خیال چې زسونه پیجنم د کورمې جنسي تاسو کنه شوکت عزیز سر زه د کورمې ما خو الحمدلله زبرداسي په فاټا کې داسې کس نه وینم او ما د فاټا ګډ لیدل د ز فاټا کې دومره ګرځیدل او سمرینا خان وزیر تاسو رسویلی وزیرستان یې نو شوکت عزیز خو تاسو صدر دی نو دی خو د فاټا کنه تاسو جنوبي وزیرستان د غتن راغله دی و داوا کوي چې زره جنوبي وزیرستان هم نه خبر چې دا کم ځای په غریب خو خبر د علاقو سره تعلق هم دی علاقو دردم لرو او پیژنو هم او تکلیفونه هم لیدلې دي د جنگ هم لیدلې دي د رشتہ دار د خپلوانو مرګ هم لیدلې دي هر څه لیدلې دي خو خیر بیا به مونږ انکساری او د دې غبا کو او د فاتح حق نه بیا هم شاته نه څو سمره مونږ سره بل اوریدونکو هم دي سوال د شوکت صاحب نه تاسو ته شروان صاحب ویم زه اوریدونکو لري سمرینا خانه مونږ سره اوریدونکو لري هغه ول اخلو ملتان نه سليمان ټلیفون کړو سليمان په خیر اله السلام علیکم په خیر اله خپل پښتنه وکي مننه موږ دا پښتنه کوو چې دا شوکت عزیز او د خو ډېرې خبرې وکړلې او چې دا خبره وشي نو ډېر به کوي ورته موږ ډېر په هغه کې پراته په تکلیف کې پراته تاسو رقم ایجنسي او ډېر موږ دا مومند ایجنسي د ویزوي او سم مشکلات دي چې تاسو ور سره مخ یې دا مشکلات چې موږ ارمي دا کو فوجي دي نو د روزه کې موږ غونډه ورځ خو د بوختلو او بغرمو به ودرولو صحیح ده ډېر مننه سليمان نور اوریدونکو به مخلو سمرینا خان وزیر تاسو خبره کوله مدا خبره کړله چې تاسو کوم د نسول وکړه د سټوډنټس ولکه په فاټا کې غربت تای په فاټا کې کلچرل ایشوز دي نور مسلې دي هغه واجنه اکثر د سټوډنټس دي هغه افورد کولای نشي په میږي انټرنیټ باندې کړای دی په میږي پی ټی سی ال باندې هغه طریقه د کمیونیکیشن ولا ار ایجنسی ته زوم راسول په ریسورسز نشته هنه کې دوره جذبات سړیون خو پرځ دی اوور کې پرځ دی په شذونه کې دا جذبات چې هغه کوششونه په دې کې نن هم چې د کیم پروټیسټ
شو هر شي کوشش وکړي د جنسي نه زون ورسوي چې کوم ریپرزنټیټیوز دی نو دا پکې جذباتو حکومت سرکور دا سمیر سره وکړي چې په میږي ایبه باند کړل ایبه نر پرشوله بیا د میږ چې کیما روټي وا ماړی وا هغه ضرور کې ولا باند کړل سټوډنټس والا بیا چې کیم د کوهات پلیاره باندې د میږ ولې کافلر راونه هغه باند کړل په مختلف پوسټه باندې نو دا د پیرا کوشش وکړه د فاټا چې کیم تحریک ته دغه دباو کول ولا او چې د منصف تشخوان ان شاء الله حق پرېږدي نامش ټیک ته تاسو دا ویل غواړئ چې لکه بهرحال تاسو په لار کې رکاوټونه ډیر جوړ کړی شو خو بیا هم ځوانانو دغه رکاوټونه چې کم دی هغه خپل لاندې کړ او ځان را رسول په خبرته شوکت عزیز څومره شمیره کې خلک تاسو په فکر باندې پاتې شوی ری ځوانان څومره شمیره کې داسې ځوانانو چې هغه راتل غوښته پاتې شوی د مختلفو رکاوټونو لوجې نه کم قسم رکاوټونو شوکت او ګاډه جی بالکل زما आवाज درځي ها بالکل اولنې یو زمونږ ګاډه او کنټینر چې کوم مونږ تیار کړو هغه زمونږ په چیک پوسټ باندې ودرېدو چې دا بدن نه دي کړتا او مونږ ته ترېټ چې او دا چې داسې ګاډي مونږ نه پریدو بهرحال په څه طریقه باندې مونږ چې کوم دی په سوالو او زارو باندې هغه ګاډي خپل ځای ته ورسولو دا غینه بعد د کوټ یونیورسيټي نه اته ګاډي کلینکو چې کوم دی دا راډک شوی وو هغه په یو ځای روانو د هغه بد قسمتي دا و چې هغه چغه په لار والي د اف سی آر خلاف ناری په گاډو کې لګولې نو بیا هغه چې کوم د چیک پوسټ څنګه ورغلي دي نو هغه واپس کړی دي چې تاسو په دغه ځای نشئ تلای تاسو بل لار اختیار کړئ نو بل لار وانه د ټینل نه بغیر چې په ټینل نه وته بل لار چرته ده نو هغه چې کوم دی واپس کړیو هغه ډیر زیات بیا لکه الټا تر کړیو هم بیا د واپسې لکه هغه ډیر ټیمپوري ولاړو دا مونږ ورته چې خیر د تاسو واپس شي نو هغه واپس هم دغه شانتي په غنا وو دغه په خبر کې په چیک پوسټ باندې چې کله مونږ د پېښور یونیورسيټي نه راځو دوی زمونږ کم ګاډي او کم لکانو کم فیمیل راتلي هغه ته دا ویل چې تاسو چرته ځئ او دا دومره ګڼه تعداد کې ولې ځئ خو بهر خپل دلته کم کسانو هغه خپل ټارګټ ته په هر طریقه باندې په نور لارو باندې راغل شوکت عزیز دا نو باسل خو مونږ ته ډیر ځات لکه رواکتونه لکه جوړولو کوشش کوي زموږ تحریک کې کم دی دا رکاوټونه دا چا جوړ کړو پولیټیکل انتظامی او تاسو ته ځان خبر کړی دی دا چې په فاټا کې سیکریټ کې یو سیکریټری نه هغه ته وای ایډیشنل چیف سیکریټری فاټا فیرا وزیر صاحب دغه لاندې ټول پولیټیکل ایجنسی او هغه بیوروکراسي کې د هغه یو خپل ګروپ ته هغه دلته بیوروکراسي سره تاسو وکړو نو هغه د زمون خلاف غلط طریقې سره استعمالي هغه پولیس د ډي سي ته وای ډي سي ویناو کې د ډي سي لاندې پولیس راځي هغه چې کوم د دلته زمون خلاف پولیس استعمالي مختلف چې کوم د مونږ سره نور وایلیشن کوي زمونږ کسان چې کوم دی په مخکې یو عمران الکو هغه په جیل کې اچول یو پریس کانفرنس کړو هغه دا په دې وجه پریس کانفرنس کړو چې زمونږ یو غر دی هغه غر کې هغه دی خپل ملګرو لا ټیکا ور کړی دا هغه ټیکا چې کومه دا هغه مینرل دی په پاټا کې ټول مینرل باندې دوی قبضه کړی دا او ساينونه ته خپل خپل ټیکادارانو ته په آسان ریټ ور کوي او چې څوک ساينونه کې ورته هغه جیل ته اچي هغه په جیلونو کې پراته دا خو ځان له ډېر اهمه موضوع شوکت عزیز او په دې باندې بداغه خلکو سره خبره اترې کو چې په فاټا سیکریټریټ کې ناس کم لوی افسران دي یا سیکریټریان دي ایډیشنل سیکریټریان دي د فاټا ولس چې کم دي دا اغي پلار پنیک باندې د سونو د زرګونو کالو نه په دغه خوره موجود دي او د پاکستان د قانونو د عین په مطابق باندې دا د اغي حق دي کو اغي د سخت نه کول غواړي نو د دې مطلب دا چې اغي بس غوښتنې لري باید چې د اغي غوښتنې پوره کړي شي خو بهر حال مونږ وینو څنګه چې ځوانان را پاسېدل دي دغه شان قبایلی ولس لګیا دي را پاسي دغه د فاټا سیکریټریټ چې کوم افسران دي باید چې اغي د دوی پښتنو ته په مناسب طریقه قانوني طریقې سره اخلاقی طریقې سره جواب وي کنه بیا به کوم دی هغه د احتجاج په شکل کې قبایل به راپاسي بیا به داغي درول چې کوم دی هم ډیر زیات ګران شي بهر حال موږ په دې باندې خبره اترې نور کو خو د هارون افریدي را سره د امریکا ګمان کوم کیلیفورنیا نه را سره ملګری دی هارون افریدي په خیر علي السلام علیکم نوجوان صاحب تاسو ملمنو ته لربر افغانانو ته سلامونه په خیر خبره ده چې یو نو فاټا ډېر سټریټیجیک هغه ده
جیوګرافیکل لوکیشن اوس دی او د دې ټول شی چې دی اوس په افغانستان باندې ډیپند دی. افغانستان کې حالات او اریو شی نو چې هلته کې حالات حقيقي نو پاټه بکلم چې د ترقی طرف ته یا چې د ریفارم په ډیر ګران شي وکي یو نو نه لکه تاسو وایي چې په افغانستان کې حالات خشي نه بیا په پاټه کې حالات خشي دا وایي نه بیا نه حقيقي کله هم نه حقيقي ها لکه چې په افغانستان کې حالات خراب وي بیا په پاټه خشي دا څه وایي بیا به حقيقي ځکه چې بیا خو دې مجبورې چې مطلب دا د ماغه طالبانایزیشن چې د دې خو را موو نشي کنه لکه تاسو سوال غواړئ لکه ونه په ساده ټکو کې لګ وې راته هغه د چې یو نو که تاسو وګورئ نو ټول چې د مطلب دا ټول اډې او شینه حساب کتاب د دې ترهګری همدلته کې پراته دي فاټه کې او ریکروټینګ او ټول چې کوم سپلای او اخو دې خو څومره شینه دي یو نو دا ټول ورته مدلته نو ورزي افغانستان ته کنه تا خبر نه خو ما دا تاثیر واغستنو زنیم خبر چې دا تاثیر به ما صحیح غستی کنه چې تاسو وایي چې د قبایلی ولس سره هم دا ټایم دی په افغانستان کې حالات پاکستان ته خراب دي او که پاکستان یا اسلام آباد ځان ته حالات سمول غواړي او په شابانې خلکو درول غواړي قبایل نو قبایل په مین سټریم کې شاملي او اف سی آر لري کوي او دا په خیبر پختونخوا کې شاملي کنه بل لارې د پاکستان سره نشته دا ویل غواړي دا خبره خو بالکل ظاهر خبره ده او مقصد دا نوشوان صاحب چې کتا زو ګوره یو کال مخ کې یو نیم کال مخ کې شابودین صاحب او اجاز مومن کنه بلکې ریسنټلی دی دا خبره کوله چې کله دا ریفارم چې دا ودري مونږ ته ونه کی بیا به د دې مونږ سره بل حل او بل احتجاج ته بلا څه چوه کدا زو ګوره هرشوی درې میاشتو څلور میاشتو نه هیڅ هم نشته خاموشي ده بالکل هیڅ خبره هم نشته نو دلته کې نوشوان صاحب دا شی چې دی یو نو دلته کې دا هغه کې بل ما سره اوس فکر د دې خبرې دا دی چې الیکشن روان دی 2018 کې واغې نه بس چې د حکومت بدل شي هغه بدل شي بیا به څه حالي نو هارون افریدي ګوره قومونه چې کوم دي قسمتونه په خپل باندې بدلی خو دا ښکاري چې قبایلو د ته وګي خیر چې کنه را قسمت په موږ بل څوک بدلی نو په خپل خو چې نه را پاسې دل په دنیا کې خو په تاریخ کې په یو د کوم دانشته چې خلک په خپل نه پاسې دل نو کنه حالات نه بدلیږي خو اوس چې قبایل دا خبره سره بالکل منم خو کته وګوره را پاسې کې سر ونه دی وی مسله دا ټوله نو بس دا خو پکې نو قومونو خو قرباني ورکی هارون او دا بل دا چې دا د قوم د چې کم نه حق واړي کنه هغه پښتو کې متل دی وي په ډب نه سميږي کنه په خبر نه سميږي په ډب سميږي نو دا خلک چې دا په اسانه سرودي تا خبر نه اوري دا ته بالکل خو بهر حال پوهه هم ډیره ضروري ډیره مننه هارون چې را سره راغلی خبر مو کړ ډیره مننه شوکت عزیز تاسو را سره راغلی بیا شوکت عزیز یو پښتنه مې دا کوله چې په دې هر څه کې هغه سیاسي مشران تاسو سیاسي پارټا سیاسي اتحاد څه شو الحاج شاجي ګل صاحب څه شو شهابالدین خان تاسو نور ام ان ای سېنیټران دا ولې طالب علمان ځوانان جنکه لکان مونږ وینو خو هغه په نظر ناراضي سر کې کم دې سیاسي اتحاد خو لکه مونږ سره نه غو نه خو هغه څوک کسان غلي او سردار څخه چې ویلي چې د درجه مغم نه غو همدغه شانتي سره سیاسي پارټیان ولا چې کوم د پښتنو پر کوم چې ماکینه دي د وای چې قبایل ته مونږ دا کوم هغه کوم درګي راغړ مونږ روډونه باندې خو یو هم د سیاسي جماعت نه کوم د کسان مونږ سره نو راغلي هغه کسانو چې کوم د پاتا پولیټیکل خلکو هغه یو څو موجود کسان یو درې څلور به هغه د خپل پروفیسور تر کړی هغه به سر راغه مونږ ته نور چې کم دی د مونږ ډیر زیات مایوسه شو د پښتنو جماعتونو نه اثر په ځکه چې د پښتنو په نوم باندې سیاست کوي بیا د قبایلو په نوم باندې سیاست کوي اره نو شوکت عزیز هغه نه دی راغلی شوکت عزیز کاغی نه دی راغلی دغه فاټا سیاسي اتحاد والا تاسو ام ان ایګان غیب دي سېنیټران غیب دي موږ په خپل ځین کې دا پښتنه لري چې ولې بدی غیب خو زه دا وایم چې تاسو
بیا مخکې سټریټیجي سره دا کو صرف په میدان کې تاسو ځوانان ولاړ یې نو بیا 14 اگست پورې کو دغه کوم واده تاسو گورنر در سره نه کړی بیا مخکې پروګرام سره میټینګ به کوي هغه نه پس به فیصله کوي کو فیصله مو کړی دی چې څه به کوي نه بالکل مونږ به داسې کوو چې دغه زموږ پلان دا دی یو 4 ورځې بعد یا 5 ورځې بعد مونږ خپل میټینګ راغواړو هغه کې به مونږ آینده لایحه عمل 14 اگست لپاره جوړو د 14 اگست کا مونږ ته با طرف ته موږ لانګ مارچ اعلان کو یا چې کوم د البته به مونږ پارلیمنت مخه ته کیدو او دې لپاره به مونږ په خپل طریقې سره پلانینګ جوړو هغه په 15 ورځې بعد مونږ فیصله کوو په کانفرنس په ذریعه باندې به مونږ د ټول قوم ته د حقایق وړاندې کوو د سیاسي جماعتونو چې د کم قبایل سره دوکه عمره کوي د دې نه راوځي او ځوانان به کینیلا مونږ دا تاسو پکې داسې هم فیصله کړی چې کنه په 14 اگست پورې دا ونه شنو په 14 اگست به تاسو بیا تور جنډې پورته کوي احتجاج وکوي داسې خبره مې هم وریده جی بالکل مونږ د چې کوم د تور جنډې اخلو چې نن هم څنګه تور جنډې راخلي او مونږ به چې موږ چې موږ ته ازادي نشته مونږ خپل حقوق نشته مونږ چې عدالت ته نشو تللی مونږ چې کوم د سپریم کورټ ته نشو تللی نو دا خو ازادي نه ده مونږ چې خپل تعلیم نشو کولی یو ځای کې مونږ چې خپل حق اواز نشو چتولی صحافیانو باندې پابندي ده مونږ چې خپل مسایل نشو اعلان کولی نو دا خو ازادي نشته سمه ده سمرینا خان وزیر تاسو را سره سمرینا خان وزیر تاسو ته زما غږ رارسي ها سمرینا خان وزیر موږ سره د ټلیفون په لاین خو وخو نیم خبر چې زموږ आवाज ورته ورسي کنه سمرینا خان تاسو ته زموږ غږ رارسي ها زه ګومان کوم چې راغی ټلیفون لاین کې بس مسلې مو غوښته چې مداغي په خبر باندې پروګرام خپل سر ته ورسو ختم کو شوکت عزیز تاسو ته زما غږ راځي بالکل تاسو आवाज راځي ها نو شوکت عزیز اوس مخکې سټریټیجي یا پلان پروګرام مسدي او چې زموږ پلان دا دی چې 15 ورځې بعد موږ میټینګ راغواړو هغه نه بعد چې کوم د موږ د کانفرنس کو او د 14 اگست لپاره بل عمل کو او په دې کې به اخیری به موږ اسلام آباد ته دا راته چې دا دومره احتجاج وغیرہ کونو چې تر فاټا ام ان ایز قومي اسمبلی ممبران سېنیټران یا د پارټو مشرانو سره رابطې در سره کړې وي کنه چې تاسو خپل احتجاج کوي او زموږ مرسته به در سری او کنه یو د شادي ګل نه بغیر چې کوم د ما سره چا هم رابطه نه کړې په فاټا پارلیمنټریم کې شادي ګل ته وو چې وختیم کال مونږ ته کړو چې کراچۍ ته تلو مونږ چې میټینګ و دا د وځي د نه غمنور نه مونږ سره پارلیمنټریم رابطه ساتلې ده نو مونږ سره چې هم نه سیاسي ګوندونو ساتلې ده د هر څه مونږ خپل کړی او بیا به هم ان شاء الله کو او مونږ ځوانان چې کوم د نه د قبایل سودا کولای شو او نه د سودا کو مونږ ته هر کله لکه لالچونو هر هغه نه لوسه ان شاء الله مونږ چې کوم دې په دې ایشو او د خبرې نه کم قسم لالچونه یادوي کم قسم لالچونه یادوي چې تاسو ته چې لالچونه راته راکړه خو مونږ خپل خبرې نه ورستو نشو دې کې مونږ ته تر اوسه پورې چې کوم دې زموږ نوټیفیکیشن هم کړی هر څه کړو مونږ ته ویل چې تاسو مونږ ګورنمنت جاب په درکوټه اټاکي یو تم د فدرال د ګورنمنت طرف ته تاسو له دا غي مسلې په هغه طریقه باندې هواروي نو دا چې بخیر د میډیا باندې تاسو مونږ ته راوړی لیکي او د ځوانانو مسلې مونږ ته دل تر راوړی نو د اسلام آباد کې مونږ حل کوو نو دا شانتي گورنر ترینا چې کوم د مونږ ته لکه چې مونږ تر اوسه پورې چې کوم د هر قسم هغه کړی دي چې تاسو د پولیټیکلان سم نه وای تاسو کارونه کوي چې تاسو په بس هر یو وغیرہ شوکت عزیز ډیر مننه شوکت عزیز تام ډیر مننه کوم سمرنا د پیسو پورې هم مونږ پیسو پورې هم شوکت عزیز تا او سمرینا خان وزیر ډیره مننه ګران اوریدونکو شوکت عزیز په اخر کې وی چې موږ لالچونه هم راکړي د پیسو د نوکرو راته هم ویلي خو دی هر سره لته ور کړی دا دی وی چې نه
قبایل به چې کوم دی د دې تور زنجیر نه چې کوم دی خلاصو. ګران اوریدونکو د قبایلی علاقو په دې مسلو باندې به خبرې اترې په راتلونکي لوی خیبر پښتونخوا په دې خپرونو کې روانې وي. د هر ګل ورځې نه تر جمعې ورځې پورې خپرونې روانې دي. د دې نه وروستو د سردار علي ټکر صاحب پروګرام به هم وي چې غني خان د یو کلام نه شروع کیږي. نو زموږ سره اوسئ، موږ سره تکنیکي اړخ ته پروډوسر کلیم افضل او د خپل انجینرانو هم ډېره مننه کوم. زه نو شروان کلندر مو په لوی الله سپارم.